ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي د تېرې ورځې لاریون د ټاکنو کمیسیون ته د خطر زنګ دی. دا چې څنګه اولې مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پرون د جمعې په ورځ یعنې د لیندۍ په 8مه د کابل په یو شمېر سیمو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې او پلویانو یې کمرنګه لاریون کړی و چې پر هېواد دننه د ولس او سیاسونو توند غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د ولسي جرګې غړو نن هم شنبې د لیندۍ په 9مه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پرون ورځې لاریون وغندلو. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وویل لاریون کوونکي کوڅو ته د هېوادوالو راویستل او ګډوډي جوړول د هیڅ چا په ګټه نه دي. رحماني دا راز زیاته کړه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پرون ورځې لاریون د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم زموږ لپاره جدي د خطر زنګ دی. رحماني پر ټاکنو خپلواک کمیسیون غږ کوي چې ولس ته دې ثابته کړي چې خیانت کوونکي نه دي او پرون او شفاف ډول دي خپل کارونه پر مخ یوسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو مسؤلیتونو پر وړاندې پر پاتې راتلو تورن کړل. د ولسي جرګې غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته په ټاکنو کې د درغلۍ او جعلکارۍ کوونکو کسانو د ورپېژندلو ټینګار کوي. بل پلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پرون ورځې په غبرګون کې په یو خپره کړې اعلامیه کې لاریون د ښاریانو حق یاد کړ او د عبدالله په مشرۍ یې د ثبات او همپالنې له ټاکنیزې ډلې وغوښتل چې خپلې غوښتنې په قانوني طریقه وړاندې کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې او پلویانو یې له دې کبله پر اعتراضاتو او لاریونونو لاس پورې کړی چې له ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې 3000 غیر بایومټریک رایې دي تورې او باطل اعلان کړي چې له همدې امله یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتي دفترونه هم تړلي دي او د رایو بیا شمېرنه بهیر یې مخه یې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې او پلویانو یې په کابل کې له ګهیځه تر ماسپښیمه لاریونونه پیل کړي وو. د امنیتي ځواکونو له لوري مهار شول چې له امله یې زیات شمېر هېوادوال خوښ دي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پخوا خورا لوړ شوی او هر ډول لاریونونه مهارولی شي. د دې ټولو سره د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله ګواښ کوي که د رایو د درغلۍ او جعلکارۍ په اړه د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي دوی به په ټول هېواد کې ورته لاریونونه او تظاهرات ترسره کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.